د خدای په نامه که غواړئ تازه پیښونه خبر شئ نو پښتو آل نیوز چینل سبسکرایب کړئ. کابل کې پر ښوونیز مرکز د خونړۍ برید مسؤلیت داعش ډلې پر غاړه واخیست. د کابل ښار په 14مه امنیتي حوزې کې پر یو ښوونیز مرکز باندې د خونړۍ برید مسؤلیت داعش ډلې پر غاړه واخیست. دغه برید چې نن مازدیګر 4:30 شاوخوا د 14مې امنیتي حوزې دشت برچي اړوند پل خشک نومې سیمې کې د کوثر دانش په نوم یو ښوونیز مرکز ته څیرمه ترسره شوه. د کورنیو چارو وزارت په وینا 10 تنه پکې وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. ورته مهال طلوع نیوز بیا د خپلو سرچینو په حواله لیکلي چې په دې برید کې 29 تنه وژل شوي دي او 2 نور ټپیان دي. داعش ډلې د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په کابل ښار کې د روافضو پر یو ډله باندې د برید په ترڅ کې 25 تنه وژل شوي دي او 50 نور یې ټپیان کړي. طالبان که څه هم په برید کې لاس لرل خو رد کړي دي، خو ارګ د یو اعلامیې په خپرولو سره د برید د غندلو ترڅنګ طالبان د جګړې او تاوتریخوالو لامل بللي. مصالحې شورا هم د یو خبرپاڼې په خپرولو سره برید په کلکو ټکو غندلی دی. دغه برید داسې مهال دی چې په دوحه کې د طالبانو او کابل مذاکراتي ټیم ترمنځ خبرې روانې دي او ورسره جوخت د افغانستان د اوږدې جګړې پای ته رسیدلو ته هیله راټوکي. طالبان که څه هم د تازه برید ترسره کوونکو په اړه څه نه وایي، خو تر دې وړاندې په بیا ویلي وو چې افغانستان کې د داعش ډلې ریښې وچې کړي او د کابل حکومت ملي امنیت اوس د هغوی له نامه په استفادې بریدونه ترسره کوي. مننه له توجه څخه.